فآغا مقبانی د جناب رسول اللہ علیہ السلام د یو عظیم صحابی مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ هغه واقعه وا چې الله پاک د مګې په ذریعه باندې هغه ته د ځمکې نه 10 دیناره راوښکي وو او بیا هغه دینارونه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کړه او حضور علیہ السلام وته د برکت دعا وکړه چې الله دې ستا د دینارونو کې برکت واچي بیا د حضور علیہ السلام د دعا په نتیجه کې د مقداد رضی الله تعالی عنہ بی حضرت زباعہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه دعا د برکت ذکر وکړو چې هغه او فرمایل د حضور د دعا په برکت باندې هغه دور هم اولیدو او راغه چې د مقداد رضی الله تعالی عنہ په کور کې د دراهم بوجه ډکې پرتې وي دغه ځای پورې خبره ما عرض کړې وه که چاته یاد وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې د برکتونو واقعات ډېر زیات ګڼ تعداد کې دي دا هغه صرف یو داسې دعا چې د هغې تعلق څه قدرې د دې میاشتې سره دی دا میاشت د ذوالحجې ده او نن د ذوالحجې د میاشتې 22 تاریخ دی د دې ذوالحجې په 13 تاریخ باندې د اسلامي تاریخ یو ډېر عظیم انسان او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر قریبی رشتہ دار حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو داغه شهادت باندې ان شاء الله مستقل خبره خو به زه که زندگی باقی و آینده جمعه باندې کوم خو د حضور د دعا د برکت کما واقعه چې ما عرض کول په دې جمعه باندې غوښتل هغه دا وه چې جناب رسول الله علیه السلام حضرت عثمان حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته یو دعا کړې وه ابو هريره ته فرمایل ابو هريره تیلے کی یو څو کجورې واچوه راوړه
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تیلے کے کجورے واچولے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تے پیش کرے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیلے کے پیش کڑے قجر دپار دعا فرمائلا. اللہ دا ابو ہریرہ پدے تیلے کے چدا کم قجر دی دے کے برکت واچوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا جناب رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل ابو ہریرہ دا تیلے زان سر او ساتا چھ ضائع درن نشی. دے تیلے کی لاس دن نکوا کجر رو باسا پخپلم خورا خلق لم ورکوا خو. تیلے بسنڈے ہمنا تیلے تبگورم ننور دننا بس لاس دن نکوا کجورے براؤزی تم خرو خلق لم ورکوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی در رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دوینا مطابق ما اغتل محفوظ ساتلا. ما تچ بخپل د خوراک ضرورت شو بل چاہتا بد خوراک ضرورت شو ما بتلے کلاس دنکو کجرب میرا واغشتے خوڑے بمیں بل بمیں مرکولے. لیکن دا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا دا برکت حغتی لے کے کجر ختم دینا کجر نہ ختم دینا. ہر کار کی دا اللہ رب العزت راضوی دا اللہ رب العزت ہر یو کار دا حکمت نہ خالی نوی. دا بیل خبر دا چی مونگ بے پا حکمت باندے پوئی گناہ. دا اللہ دا حکمت تقاضا داوا چی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت پا مقبانے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا آغتی لے غیب شوا. دغا افرات افریکی دغا الگلکی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اغتی لے چرتو رکش. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل دا دیر غم او افسوس دا وجنا دا عربی یو شعر ویلو پاغی کے دا خپل غم اظہار اکڑو. وی فرمائل للناس هم ولی اليوم همانی. للناس هم ولی اليوم همانی. فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل پکم اور ازبان چے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. فرمائی دا عثمان شہادت غم دے
ما د پارم دی د ټولو مسلمانانو د پارم دی لیکن نن مقبالی د تمام خلق غم یو دی او زما غمون یو نه دی دو دی د خلق یو غم دی چې هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل دی د شهادت دی زما دو غمون دی نن یا غم د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت تے او بل غم دہا غتیلے رکے دل دی چکم محمد الرسول اللہ علیہ السلام پخپل دعا سرما ترا کڑے وا نو زما دو غم دی یا غم د حضرت عثمان شہادت او یو غم د هغه برکتی تیلې ورکېدل دي چې د الله پیغمبر راتوي چې دې تلاف دننه کوه او کجورې راوباسه خپل هم خوره خلقو له هم ورکوه کجورې به ختمېږي نه ګوره د حضور علیه السلام د ژوند واقعه ده چې تیلې هغه له ورکړه د حضور په ژوند کې هغه تیلې کې کجورې ختمې نه شوې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی هغې کې هم ختمې نه شوې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی هغې کې هم ختمې نه شوې د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی په هغې کې هم ختمې نه شوې دا اثر و دا برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دعا او دا تیلے کې دا برکت الله جل جلاله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزې پتا ور باندې واچو معجزے اللہ پیغمبرانو ته ورکړي دي چاته دعا چاته درې چاته زیاتې کمې لیکن د جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام معجزات د دریو زرو نم زیاتې دي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ زکدا غم کو برکتی تیلے و مامم تے خوراک کو خلق لمم ورکولے تیلے کے کجر ختم دینا للناس ہم ولی اليوم ہمانی فقد الجراب وقتل الشیخ عثمانی